الله الرحمن الرحيم. الطريقة العصرية، الجزء الثاني. سبق چې دی زمونږ استاسي الدرس السابع. عنوان دی د دې سبق کان و اخواتها. کان او د دې د اخواتو بیان دی. دا کان چې دی دا جمله اسمیه باندې داخليږي. نو اول جز ته چې دی دا په دا رفع ورکوي او دې ته به مونږ وایو چې دا د اسم د کان دی. دویم جز ته نسب ورکوي او دې ته بیا مونږ وایو چې دا د خبر د کان دی. نو افعال ناقصه دې ته ویل کېږي کان، صار، لیس، اصبح، امسى، اضحى، ظل، بات. نو بهرحال مخکې به راشي انشاءالله، په دې به تاسو ټول پوه شئ. نو راځو سبق طرف ته. البیت نظیف، کور چې دی نظیف صفا دی. اوس وګورئ کان چې دی د افعال ناقصو نه دی. دا چې کله په اسم باندې داخل شي دې ته رفع ورکوي او خبر ته چې دی هغه نصب ورکوي. لکه تاسو مثال کې وګورئ کان البیت. اوس وګورئ البیت نظیف ابتدا کې چې دی دلته خو دا مبتدا خبر رالو، چې کله په کان داخل شو نو البیت کان البیت، نو مونږ به وایو چې دا بیتو چې دی څه شی دی، دا اسم د کان دی او نظیفا خبر د کان دی. نو بیتو مرفوع شو او نظیفا منصوب شو. بهرحال نو کان البیت وو کور نظیفا پاک. المطر باران، غزی رون یعنی مطلب ډیر وو، باران ډیر وو، زبردست وو یا باران زورورو. الخادم قوی، نوکر خادم طاقتور. لیس الخادم قویا، لیس دا وګوره لیس الخادم نه دی خادم نوکر قویا قوی، نو قوی یعنی منصوب که. همدارنګه البرد یخنی، قارس یعنی سخت دی. البرد قارس یخنی سخت دی. صار شو، نو صار البرد شو یخ قارسا سخت یعنی شو یخ سخت یعنی سخت یخنی شو. المجرم مجرم تائب توبه کون کې دی. صار المجرم شو مجرم تائبا توبه کون کې. التلمیذ شاگرد مجتهد مهنتی دی. شاگرد چې دی دا څه شی دی، دا مهنتی دی. نو لیس التلمیذ مجتهدا او شاگرد مهنتی نه دی. نو لیس التلمیذ دا وګورئ پیش او مجتهدا باندې بیا زبر راله. اوس سوال او جواب دی. سوال: هل كان البيت نظيفا؟ ایا کور پاک وو؟ نعم كان البيت وو کور نظيفا پاک. هل كان المطر غزيرا؟ ایا وو کور؟ نه. هل كان المطر ایا وو باران زبردست یعنی زورور بارانو؟ نعم كان المطر غزيرا، آو باران چې وو زورورو. هل صار البرد قارسا؟ ایا شو یخنی سخت یعنی سخت یخنی شو؟ نعم صار البرد قارسا او سخت یخنی شو. هل صار المجرم تائبا؟ ایا مجرم توبه کون کې شو؟ توبه کون کې شو. نعم صار المجرم تائبا او شو مجرم توبه کون کې. هل الخادم قویا؟ ایا خادم قوی دی، طاقتور دی خادم؟ لا نه لیس الخادم قویا، نه نوکر طاقتور نه دی. هل التلمیذ مجتهد؟ ایا شاگرد مهنتی دی؟ لا نه لیس التلمیذ نه دی شاگرد مجتهدا مهنتی. هل صارت الطالبة معلمة؟ ایا طالبه چې دا استاذه شوه یعنی شوه صارت شوه الطالبه الطالبه صار رالو، نو طالبه بس شي مرفوع ګرځيږي. نو هل صارت الطالبه معلمه؟
آیا طالبه استاذه شوه؟ نعم، صارت الطالبة معلمة او طالبه چې ده هغه استاذه شوه. هل فاطمة مريضة؟ آیا فاطمه بیماره ده؟ لا نه، لیست نه ده فاطمة مريضة، یعنی فاطمه بیماره نه ده. هل اصبح الجو نقيا؟ هل جو چې دی موسم ته ویل کیږي فضا نقیا صاف، نو آیا فضا سحر وخت کې صاف و صفا و؟ هل اصبح، آیا سحر وخت کې الجو فضا موسم نقي صاف؟ نعم او نعم اصبح الجو نقيا، او فضا چې و سحر وخت کې هغه صافو. بل هل بات المریض نائما؟ آیا مریض شپه چې دی خوب حالت کې تیره کړه، یعنی بات تیره کړه المریضو مریض بیمار نائما خوب کې، یعنی اوده کیدونکی و. نعم او بات المریض نائما، او مریض چې دی شپه په خوب کې تیره کړه اوده وخښیسته. نو اوس په دې کې چې دی اوس تمرین راغی. تمرین چې دی په دې کې دا مونږ او تاسو ته وایي اذکر کان و اخواتها فی الجمع للسابقات. وی تیر شوي جملو کې چې کم د کان او د هغې اخوات وی هغه تاسو ماته څه شی کوي ذکر کوي، نو تاسو به لیکئ. کان، صارت، اصبح، بات، لیست، داو په تیر کې. نو دویم وی چې دویم اوس څه وی؟ اذکر اسم کان و اخواتها. دویم کې وی تاسو څه شی وکئ؟ وی په تیر شوو جملو کې کان او د هغې اخوات اسم چې دی هغه تاسو ذکر کوي. نو البیت، المطر، البرد، المجرم، الخادم، والتلميذ، الطالبة، فاطمة، الجو، المريض. داو اوس چې دی دا وی اذکر خبر کان و اخواتها فی الجمع للسابقة. وی تاسې څه شی وکئ په تیر شوو جملو کې کان او د هغې اخوات خبر وی تاسو څه شی کوئ هغه ذکر کوئ، مطلب ویلی کوئ. نو غزيرا، قارسا، تائبا، قويا، مجتهدا، معلمة، مريضة، نقيا، نائما. داو نو اوس دلته وی چې ترجم بالاردیه واکتب خبر کان و اخوها. وی تاسو څه شی وکئ؟ ترجمه وکئ او ورسره یې څه شی وکئ؟ وی خبر ولیکئ، خبر د کانه یا د هغې د اخواتو. نو مونږ به اول ترجمه کوو، د هغې دغه به هم ذکر کوو. خبر کان یوسف حاضرا، یوسف حاضرو، نو حاضرا دای خبر دی. کنت مسافرا، زه مسافر وم، مسافرا دای خبر دی. کانت الطفلة نائمة، ماشومه اوده کیږي، اوده کیده. نائمتن دای څه شی دی؟ دای خبر دی. صار الولد کبیرا، ماشوم غټ شو، کبیرا دا خبر دی. صرت شابا، ته ځوان شوې، نو شابا دلته دا خبر جوړیږي. صار اللص نادما، غل شرمنده شو، نادما دلته خبر جوړیږي. لیس المسجد بعیدا، مسجد چې دی دا لرې نه دی، بعیدا دا خبر جوړیږي. لیس الحارس غافلا، حارس څوکیدار نه دی، څوکیدار بې پروا، غافلا دلته خبر جوړیږي. اصبح المریض مستریحا، او سحر وخت کې بیمار مستریحا راحت کوونکې والا شو، یعنی په راحت کې شو، او دلته مستریحا دی. او ظل العامل مشتغلا، مزدوران چې وو
یعنی عامل دا چې بیا مصروفو یعنی مطلب ټول ورځ ظل العامل مشتغلا یعنی مزدوران چې دا ټول څه شی وو ټول ورځ مشغول وو. نو دلته مشتغلا دا خبر جوړیږي. ترجم بالعربیه واکتب اسم کان و اخواتها. خالد ملازم تا، نو خالد چې دا ملازمو یعنی نوکرو داسې به ویلی شو. نو کان خالد موظف، نو دلته خالدون دا چې دی دا اسم دی د کانا. نو طالب علم مدرس بن گیا، طالب علم مدرس بن گیا، طالب علم مدرس جوړ شو. نو صار المتعلم مدرسا، نو المتعلم دلته اسم دکه دی د کانا. شاهد جامعه کا چپړاسی تا، شاهد چې و دا د جامعې چپړاسی و نوکر. نو کان شاهد خادم الجامعه، نو شاهد دلته اسم دی اوس. اور اب وہ چوکیدار بن گیا، اس اغا چوکیدار جوړ شو. والآن صار حارسا، نو اوس چې دی دلته کې هو ضمیر دی دا اسم جوړیږي، نو دا پکې مستتر دی. میں مسافر تا، زه مسافر وم. کنتو مسافرا، نو دی کې تو ضمیر متصل دی کنه، نو دغه. اور اب مقیم بن گیا. والآن صرت مقیما، اوس شما سشه مقیم، نو تو ضمیر دا دی پکې. هوا صاف نہیں ہے، هوا چې دا هغه صفا نه ده، هوا صفا نه ده. نو څنګه به وایي؟ لیس الجو نقیه، الجو دلته اسم دی بیا. کانا تیار نہیں، روټۍ تیار نه ده. لیس الطعام متهیئا، طعام دلته دا دی اسم. بیمار رات کو جاگتا رہا، بیمار چې د شپې یعنی خوب یې ونه کو، همدغسې مسلسل څه شی و هغه مسلسل ویښ و. بیمار رات کو جاگتا رہا. بات المریض مستيقظا، نو المریض دلته اسم دی. اور صبح کے وقت سو گیا، سهار وخت کې وده شو. واصبح نائما، نو هو په دې کې ضمیر هغه مستتر دا اسم دی. نو دا قاعده ما تاسو ته ابتدا کې مې ویله، قاعده د دې ګورئ. قاعده چې دا کان اور اخوات، کان جمله اسمیہ پر داخل ہوتی ہے. وی دا کان چې دی دا جمله اسمیہ باندې داخلیږي، او پہلے جز کو رفع دیتا ہے، اول جز ته رفع ورکوي، اور اس کا اسم کہلاتا ہے. نو هغه ته به مونږ اسم د کانه وایو، دوسری جز کو نصب، او دویم جز ته نصب ورکوي، هغې ته خبر وایو مونږه. اور اس کا نام افعال ناقصه ہے، د هغې نوم افعال ناقصه دی. افعال ناقصه کانه کی دوسری اخوات یہ ہے، د کانه نور اخوات دادی سوارا، لیسا، اصبح، امسا، اضحى، ضل، باتا. جیسے کان خالد شجاعا، کان فعل ناقص، خالد اسم کان مرفوع، شجاعا خبر کانا منصوب. نو اوس دلته وایي تاسې اعراب ولګوئ په جمله راتلونکي کې د دې ترکیب وکئ. نو مونږ به وکړو کان سعید حاضرا، کان سعید حاضرا. نو کان سعید حاضر، سعید حاضر و. نو کان دا فعل دی، دا فعل ناقص. سعید اسم د کان دی، مرفوع دی. حاضرا خبر دی د کان، دا منصوب دی. لیست التلمیذة غائبة، شاگرده غیر حاضر ندا. نو لیست فعل ناقص دی، التلمیذة اسم دی، دا لیست مرفوع. نو غائبه دا خبر دی، لیست نو دا منصوب دی. اصبح الجو نقیه، فضا چې دا فضا سحر چې دی دا بیا صاف شوه کنه، پاکه شوه. نو اصبح فعل ناقص دی، الجو اسم دا اصبح دی، مرفوع. نقیا خبر دا اصبح دی، نو دای منصوب دی. نو دلته
معناګانې دي دا هم تاسو وګورئ. اصبح شو، سحر وخت کې امسا هو گیا دا هم شو، یعنی اصبح سحر و امسا یعنی ماښامې. اضحى چاش وخت کې یعنی شو. ظل شو یعنی ټول ورځ. باتا دام شو، خو ساری رات یعنی ټوله شپه. نو همدغه رنګې چې د مشتغلون کام کوونکی، مستریح آرام کوونکی، الطعام خوراک، الشجاع بهادر، حارس چوکیدار، کان و، صار شو، لیسا ندی، مطر باران، برد یخنی، قارس سخت، لس غل نقی، صفا جاهز تیار، الجو فضا موسم، العامل مزدور.